پام کوئ ځانونه وساتئ. راځه چې هاخوا وګورو. ښه سمه ده، چېرته ځو؟ هاخوا ته به وګورو، بېرته به راشو. سمه ده. ژوند یوه ورځ هم د وسلې غږ نه پرته نه تېري. دې حالت ته وګوره. هېڅ ښه کار ونه شو. پرېږده چې وورېږي، ډېر به خوند وکړي. موږ داسې خبرې نه وې کړې. زما ژوند لږ اکثره مخ کړ. د دې کار پایله هم داسې د ښاغلی سادته لکه چې په دې خبرو نه پوهېږې. هله ما پسې راشئ. صبر وکړه چې زه لږ مهمه یم. هلئ زر کوئ. راځئ بیړه وکړئ. زر کوئ. راځه هله تېر شه. څنګه مې چاټ کار کړی و. نجیب هم دلته دی. دا سړی ناروغ دی. خپله کورنۍ یې هېره کړې. یوه ورځ هم له کار کولو پرته نشي تېرولی. ایوه ایوه، څه وکړو؟ پیکاسه تسلیم شو. ډېر زیات هم دي. عاقف هم له مخې نه را روان دی. ټول دلته راټول شوي دي. ښه نو څه وکړو پیکاسه؟ زر یو کار وکړه. دا ډار ستا په څېر یو تکړه کس سره هېڅ ښه نه ښکاري. مې نیکایه ارامه اوسه. ښاغلی رښتیا وایې، خو دلته زما د ژوند خبره ده، ځکه ډېر ډارېږم. چې له دې ځایه لاړ شو. لایلا راځه چې دا میز راکش کړو. دا ځای دی. دا هغه توره سمڅه ده چې موږ رڼا ته بیولی شي. د اوس لپاره که موږ دوزخ ته هم وباسي ښه به وي. پیکاسه زه به هغوی بوخت وساتم. ته هم دې له دې ځایه بوځه. داسې نه کېږي. زه تا د هغوی لاسته نه پرېږدم. ته هم باید موږ سره لاړه شي. تر مرګه پورې باید ټول یو ځای ووسو. پرېږده چې زموږ کسان عاقف دی سره جګړه وکړي. هلئ یو لاندې ښکته شي. ډګروال به څنګه شي؟ هغه ځان سره نه دی. هغه خو به په خپله خوښه چمتو کړی دی. که غواړې هغه به هم نیسو. دومره هڅه او لګښت بې ځایه لاړ نه شي. پرېږده چې لاړ شي. د نجیب او عاقف مړي ما ته له ډګروال نه ډېره ګټه رسوي. خپل کار به په بل ډول وکړو. ښه ده، خو هغوی څنګه وژنې؟ زه تل له ځان سره دویم پلان لرم. دا ځای هوا ته الوزوم. هلئ زر کوئ. ځان مه کوئ، دلته دننه شئ. هله ښکته شئ نو زر کوئ. ډګروال صاحب تاسې ښه یئ؟
خیري زر یو امبولانس راوغواړم. سمه ده. 4 مرکز ته. خدای نه یوه سترګه غوښته، خدای ورته 2 سترګې ورکړې. اوس څه وکړو؟ دوی چیرته دي؟ عامر صاحب دا لپټاپ مې دننه پیدا خیري دا وخت مه تېره. ډګروال صاحب تاسې ښه یئ؟ پاڅېږه. راځه راځه. خیري ته ډګروال صاحب د باندې وباسه. سمه ده. دا فولډرونه کوډ لري او دا یوازې عاطف خلاصولی شي. حالاکفه ته هم خپل امیر څنګ ته راشه، تاسې به یو ځای بلې نړۍ ته ولیږم. کوم څه دې پیدا نه کړل امیر صاحب؟ دوی کمپیوټر کې به داسې ډېر اسناد وي چې موږ ته ګټه ورسوي. دننه بم دی. وغورځوئ. زر کوئ. هله زر کوئ زر کوئ. وسلې مو دې خوا راټېله کړئ. ونه خوځېږئ. پام کوئ. راځئ چې لاړ شو. ګوکانه ته ښه یې؟ هېڅکله یې. امبولانس راوغواړئ. امبولانس راوغواړه. نیازي وروره ته ښه یې؟ د پېښې ځای ته تر امبولانس راولېږئ. بیا یې تکراروم. 2 پولیسه ټپي شوي دي. حالت یې ډېر خراب دی. زر امبولانس راولېږئ. څه کوي؟ اوس یې سم وخت دی چې له دې نه ځان وژغورو. هرې خواته پولیس دي که ډز وکړي د ټولو پنبه ماته شي. راځه چې ځو کله نو وبل نیول شو. هر څه چې کېږي خو دې شي تر څو چې عاکف ونه وژنم زه نه ځم. سمه ده وروره دا څوک ډز کوي؟ نه پوهېږم خیري خو موخی موږ یو ډېر پام کوئ. نور ستا په غاړه دی. کار دې خلاص کړه. امر مو په ځای کېږي. راځئ چې وتښتو. که نه نو وبنیول شو. هله راځئ زر کوئ. هله زر کوئ. هله زر کوه. هله راځه. شاته مه ګوره ناوخته ده. هله نو وسکانه نوریدینه وسلې مو ټولې کوي. هله پولیس راځي. عاکفه څه کوې ها؟ وسله دې لرې وروره مه کوه. کېدای شي دلته ډېر انسانان ووژل شي. موږ همداسې لاس ترزنې کړو ها. ای خدایه. وسلې مو وغورځوئ. شور ونه کړئ. ځای په ځای ودرېږئ. صبر وکړئ. څه کوئ؟ موږ د خپل ملګري جنازې لپاره دلته راغلي یو. وګورئ موږ تاسې سره یوې خوا کې یو خو موږ تاسو سره نه یو. امیر صاحب دوی سره وسلې هم شته. عاکف ګندوزال ته نه یم. توبه.
زموږ سره حوزې ته لاړ شئ. ګورئ تېروتنه نه کوئ. مخکې شئ، راځئ راځئ. خدای مو تباه کړه. ښاغلی عاطفه دا خبره رښتیا ده چې د سلطان عبدالحمید موټر کې تاسې باندې ښایي؟ رښتیا ده رښتیا ده. د سلطان عبدالحمید موټر کې ما باندې ښی و. رښتیا ده. هو ښاغلی عاطفه د څه لپاره مو غوښتل چې هغه کس ووژنئ؟ زه د قاتلانو په څېر ښکارم. ځواب غواړو ښاغلیه. هیله ما کوم څېره ځواب درته د راکړئ. قاتلانو په څېر ښکاري. هغه ځای نو زر کوئ. نور د کار خلاص شو. ټول عمر به دې په زندان کې تېر ورته کړې. وګوره. ته قاتل یې. دوه وکړه همدلته پاتې شم، قانون زه به دې خوښ شم. ورور جانه موږ هم مسلکی یو. تېروتنه مو کړې ده. ښه وګوره، موږ د دې هېواد اصلي بچیانو د هېواد سره مینه لرو. سمه ده ځینې وخت مو تېروتنې کړې دي، خو توبه مو کړې ده. آخر مو سمه لاره پیدا کړې ده. ورونه ته غلی شه، که ګناه ونه لرې خلاص به شي. خیري غلی شه، خوله دې هم خلاصه نه کړې، سمه ده؟ خو وروره زه هڅه کوم دوی پوه کړم. السلام علیکم مینوالو، په دې هیله چې ښه اوسیږئ. نو که چیرې غواړئ د سرګر ډرامې ټولې برخې وګورئ نو زما یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ. نو دا یوټیوب تاسو کوم څه پیدا کولی شئ، نو ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شئ او ولیکئ سرګر ډراما ټي وي یوټیوب چینل دی. نو زما د یوټیوب نوم دی سرګر ډراما ټي وي. نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو دې کې زه هره سرګر ډراما اچوم، په ښه کوالټي هم اپلوډ کوم. نو دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او دې کې تاسو ټولې برخې ترلاسه کولی شئ د سرګر، او په وخت سره یې ترلاسه کولی شئ. نو هیله لرم چې زمونږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب نوم مو دی سرګر ډراما ټي وي. نو هیله لرم چې د سره یې سبسکرایب کړئ. مننه. په داسې پټېدلو به وژغورل شئ. زه نه یم پټ شوی، تاسې نه ډارېږم. اشهد ان لا اله الا الله. دا کار خلاص شو، ټول مړه شول. راځئ چې ځو. یو ځل باید زه هم وګورم. دلته یو کس ژوندی پاتې دی. پام کوئ، اجازې وکړئ، زر کوئ. موږ لاړو مړه شوي رازیلانو. زموږ یو قسم تاسې ته به څه نه کوي رازیلانو. بلا بخلي یې یو قسم نشئ وژلی. اندېښنه مه کوه، اوس یې کار خلاصوه. راټول شئ چې ځو. هلی زر کوئ هله. تر همدې ځایه و، ناوخته مو کړه ښاغلو. صابر خان، ولې دې دا کار وکړ؟ آیا د سړي دومره ارزښت درلوده؟ د هېواد لپاره مې دا کار وکړ. کیفه د هېواد لپاره چې هر څه نیکوکان دي، ارزښت یې لري. صابر جان، هغه سړي لپاره دې ولې ځان قربان کړ؟
ځان دې د مرمۍ مخې ته وغورځوه. خیري د هغه سړي لپاره نه، د هېواد لپاره، د دولت لپاره، د ملت لپاره یې ځان قربان کړ. که ته هلته وای د ثابت په څېر دی د مرمۍ مخې ته ځان نه غورځوه خیري. بیا مې هم زړه نه مني، زړه مې ډېر خفه دی. خیري هېڅ خفګان خبره نشته. هغه خپل کار دومره ښه ترسره کړی چې د خپل ځان کیسه کې هم نه شو. ته هم باید خپل کار سم ترسره کړې. که اړتیا شوه د ده په څېر باید مړ شې. هلئ دلته شیان ګډوډ کوي. د جلۍ موبایل ته زنګ دې څه وکړو؟ پرېږده یې ته خپل کار ته دوام ورکړه. ولې موبایل ته ځواب نه ورکوي؟ امانت مو خپل ځای ته ورساوه. بلې عاکفه پیګاز به اوس قفس ته دننه شي. چمتو اوسه. سمه ده، اندېښنه مه کوئ. را نږدې شو. تاسې چمتو اوسئ. سمه ده، چمتو یو. هلئ هلکانو عملیات پیلوو. ټول چمتو اوسئ. سمه ده. د پیکاس موټر به هلته دننه درشي. حالا عاطفه خپل هنر دې راښکاره کړه. درکړومې خو دا حاله هم په سور نه ده. څه وایې؟ حاله نو کار وکړه. حاله عاطفه کومه ستونزه ده؟ بیړه وکړه، زر کوه. سمه ده، ما مې وارخطا کوئ. زه حاله وم. که دا کار ما کړی وه ستونزه به نه وه. ملګرو څه ته په تمه یې؟ د پیکاس موټر به اوس له څراغونو نه تېر شي. زر کوئ. عاطفه زر کوه، اوس به موټر تېر شي. زر کوه حاله. سمه ده وسو. هر چېرته چې سور څراغ ورته ودرېدې. ښاغلي قانون ته باید غاړه کېدو. موږ قانون ته غاړه نږدو. قانون خپله جوړوو. آفرین عاطفه. تخنیکي کارونو کې له خیري نه تکړه یم. عاکفه وروره، خو اوس ستا وار دی. سمه ده، اندېښنه مه کوه. غلی شه او فکر مې مه خرابوه. کار وشو. ټایر یې ما وویشته. سمه ده، ډېر پام کوه. کار ماته پاتې شو. خدایه ته له ما سره مرسته وکړه. دلته راشه. ما خو شکه څه ته کوې؟ ووایه چې دې وسلې سره دلته څه کوې؟ ستاسې لپاره دا د لوبو سامان نه دی جلی. ما خو شکه کوم نو ښاغلی مسار به ښاغلي مسار سره دې څه کول؟ هغه وژنې؟ زه د هغه کس مخه نیسم چې ښاغلی وژني. زه درته کم عقل ښکارم چې په خبره دې باور وکړم. که ما خوشي نه کړي یوازې پښیمانتیا به دې لاسته راشي. رښتیا وایې؟ وګوره عاکفه، کیدای شي باور ونه کړي، خو زه د ښاغلي مسار لپاره کار کوم. آفرین. البته چې په تا باور نه کوم. اوس د لارې پای ته راورسېدې. ښاغلي ستاسې موبایل. مننه کوم. هیله کوم. لیلا درې ځلې زنګ وهلی.
څه خبره به وي؟ ته څه ډول انسان یې؟ خوشې مې که. غلی شه. زما موبایل ته وګوره چې چا زنګ وهلی. بله ښاغلی مساره. عاکفه ته یې؟ زه یم ښاغلی مساره، هغه د ججیکا جلۍ لیلا. لاس کې وسله وه ستاسې خواته درته. فکر کوم ستاسې د ترور پلان لري. ترور پلان؟ د کردانو خپلواک ملت دې ژوندی وي. ښاغلی مساره. تر اوسه نه یم مړ شوی مساره، تر څو چې ستا ځان درنه وانخلم نه مړ کېږم. دا خبره ډېرو کسانو راته کړې چای والا. اوس مې دې خبرې ته خندا هم نه راځي. نور نشي کولی د تومانچې نه ګټه واخلې، هېڅکله هم نه. د کردانو خپلواک دولت مخه نشي نیولی مساره. په خوله خو دا خبره وایي، خو په زړه دی چې څه تېرېږي د هغه په اړه فکر وکړه. زما په زړه څه تېرېږي؟ په ځمکه پروت یې، مرګ ته نږدې یې، او د ژوندي پاتې کېدو لپاره زما مرستې ته اړتیا لري. اجل وخت کې راځي او وخت کې نه بدلېږي. زه اوس تا ته د مرستې لاس در اوږدوم او ته روغتون ته وړه. مشره ستا غږ دې رسیلانو نه اخلم. راځه. درېد سره هله نو پیغام را ولېږه، راته ووایې چې چېرته به م ته چاودنه ورکړم. خدایا ته زموږ ګناوې وبخه، زموږ هېواد او ملت خپله وساته. زموږ ملت ته ارامي او ښه نظم ور په برخه که. ټولو ته د خیر لارې هدایت وکړه خدایا. هیله کوم موږ سره مرسته وکړه. هغه ذات چې د ټولو انسانانو تقدیر دې لیکلی خدایا، هیله کوم زموږ د بېوزلو دعا ومنه یا الله. یوازې تا نه مرسته غواړو او یوازې تا ته سر ټیټوو. آمین. 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 کمپیوټر باندې څه کېږي؟ ځان مرګې بریدو ته وروستي پیغامونه لیکي. ته یې لیدلی شې چې ته دې ملګري یې؟ په خواشینۍ سره ملګري.
ملګرو فکر کوو خیري بریالی شو آفرین خیري آفرین دې وي پته خیري ژوندی اوسې ډېر لوی کار دې وکړه په خدای داسې مه کوئ دا یوه لومه ده ګوره داسې ونه کړي زه ملي بس هوا ته الوزوم ما سره کار به لرئ ما ته هم داسې امر شوی ګوره زه هم یو ځان مرګی بریدګر یم تا ته وایم پام کوه چې داسې کار ونه کړې پام کوه اوس نو هېڅ غم نه لرو ملګرو اوس چې خیري هم دا کارونه په یوازې کولی شي بیا که مړ هم شم غم نه لرم بلکل امر صاحب بلکل زه هم امر صاحب زه مولا زه هم هسې خوشحاله کېږئ له دې ځایه په هېڅ ډول ژوندي نشئ وتلی تا مونږ ته څه فکر کړی ښاغلیه په اصل کې که خپله وژغورل شو ملت مو ډوب شي نو بیا هغه وخت خفه کېږو او غوسه کېږو تاسو سره زموږ توپیر همدا دی موږ لومړی د خپلو وروڼو په هکله فکر کوو تاسې تل د خپل ځان په هکله فکر کوئ له همدې کبله تل هره لوبه مونږ ته بایلی که ژوندي هم پاتې شئ بیا هم ژوند له لاسه ورکړئ دا نو څه دي دلته څه روان دي دا یوه لومه ده مه کوه داسې مه کوه پام کوه چې چاودنه ورنکړې دا یوه لومه ده هر څنګه چې وي زه دې بم ته چاودنه ورکوم پام کوه چې داسې ونه کړې مه کوه هیله کوم داسې ونه کړې مه کوه صبر وکړه بریالي شول ملګرو بم چاودنه وکړه خو بم د هغوی خپل لاس کې چاودنه وکړه که زمری آفرین دې په تا وي خیري وروستی یوه دقیقه اوس به تاسې څه کوئ اصلي بم خو به دلته چاودنه وکړي وروستی 40 ثانیې وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
خبر اوسې دا کار همدلته پای ته ورسېدی. هو همداسې ده. اوس مو د مخکې له وخته زوال سازمان ریښې بچې کړي. حالی نو راځئ. خراسانه واستازو او ملت درناوه کابو 200 کال راهیسې چې کوم سازمان زموږ د ملت وینه وزبېښله د پیاوړي ترکیې د رامنځته کېدو مخنیوی کوه. د بهرنیو غلامانو چې زموږ دولت یې په ارامه نه پرېښوده او د دولت په کارونو کې لاسوهنه کوله. د مخکې له وخته زوال په نوم دا سازمان مو ډېر شکر دی ختم کړ. د مخکې له وخته زوال سازمان غړي چې د دې هېواد هرې ادارې ته نفوذ کړی و او هېواد ته د خدمت په ځای هېواد او ملت باندې ظلم کوو، هغوی ټول زموږ د امنیتي ځواکونو د بېسارو هڅو په پایله کې په ډاګه شول. په ځانګړې توګه د ځانګړو استخباراتو کارکوونکو پرته له دې چې پیسو، مقام او یا هم بل څه ته تمه ولري، یوازې او یوازې دې ملت ته د خدمت په توګه او د دې دولت د راتلونکي لپاره زموږ د سبا ژغورنې لپاره یې یوه لویه مجادله وکړه. څنګه یې زمریا؟ وای وروره ودې لیدل؟ دا د ملت دښمنان چې مو عدالت ته تسلیم کړل ښاغلی ماساره، زموږ د اولادونو راتلونکی مو وژغوره. هر څومره چې په دې کار وویاړئ حق لرئ. مننه کوو ښاغلیه، موږ ته مو ویاړ راوبخه. موږ د قانوني لارو نه ګټه واخیسته ښاغلیه او دا د حق دښمنان مو عدالت ته تسلیم کړل. د دې وروسته اصلي خبره د ترکیې عدالت کوي. محکمه به ډېر ژر خپل حکم صادر کړي او د قانوني چوکاټ له مخې به څېړنه وشي. مجرمانو ته به سزا ورکړل شي او بې ګناه کسان به ژر خوشي شي. ترکیې کې به په هېچا ظلم نه کېږي. ستاسې د خدمتونو له امله درنه مننه کوم او د لا نورو باریاو په هیله مو یم. حق مو راوبخئ. حلال دې وي، حلال دې وي، حلال دې وي. اوس نو دا خبره په ویاړ ویلی شم چې دا ځل زموږ اولادونه بریالي شول ښاغلیه. دا خبره مې تاسې ته متوجه ده. مهرباني وکړئ. ژوندي اوسئ. وای وای یعنی خلاص شو ها؟ والله اوس خو خلاص شو. ښه اوس څه وکړو؟ زه ډېر یو ښه فکر لرم. انتالیا ته به چکر ته لاړ شو امر صاحب. داسې به وکړو. ښه وچه ډوډۍ اوس کوم ځای نه پیدا کړو؟ دې وخت کې خو به ټول دوکانونه بند وي. ته پولیس نه یې خیري. پیژندپاڼه یې ورښکاره کړه او دوکان ورباندې خلاص کړه. رښتیا وایي رښتیا وایي. کارت به مې ورته ښکاره کړم. ورته به ووایم چې ډوډۍ اخلم. خیري ستا په لاس کې خو یو څه و، داسې دې نیولي وو. هو هغه ځای مې ښه شوی ښه شوی. ښه ده ښه ده. وګوره بس بیخي ښه شوی وګوره. امر صاحب تاسې کور ته لاړ شئ. زه به لږ وروسته درشم او تاسو سره به یو ځای شم. دا وختونه کې پام کوه چې ناوخته راتلو شي وختي راشه. پام کوه چې ناوخته راتلو شي وختي راشه. هله هله زر کوه زر کوه. هله امر صاحب هله. خدایا ډېر شکر داسې ورځ دې مې راښکاره کړې. ډېر شکر دی.
مې خلاص شوې، کله به د شیطان په توګه وې، کله به مې نفس شوې او کله به مې تقدیر ډېر کسان ووژل او ډېر کسان مو ټپي کړل، ډېر کسان. سمه ده، منم یې، ډېرې تېروتنې مې هم کړي. خو څه وکړم، هغوی هم زه وځورولم، هغه ډېر زیات یې وځورولم. ما تا ته د یوه ښه ملګري په توګه فکر کوم، خو پوه شوم ته د زړورو کسانو ملګری نشي کېدی، یوازې د ډارونو کسانو ملګری کېدی شي. کاش سترګې دې لرلی او هر څه دې لیدلي وای. انسان سره له زړه نه بله لویه وسله نشته. دې نړۍ کې ما نه ډک زړه نه بل لویه وسله نشته. همدا تا ما ته دا هر څه را زده کړل. خدای دې دې هېواد کې داسې یوه ارامي راولي چې زه نور هېڅکله دا وسله لاس کې وانخلم، هېڅکله نور وسله لاس کې وانخلم. هر څومره ګناوې چې مې کړې تې وبخښه خدایه. ستا په حضور کې توبه کوم، توبه کوم ستا په وړاندې. ستا په حضور کې توبه کوم. ته شاهد اوسه ای خدایه، شاهد اوسه خدایه، ته زما شاهد اوسه. صاحب به ډېر خوندور کباب پوخ کړي، ډېر خوند به وکړي. واخله خیر یې وراره، راکړه زه به اوس یو ډېر واخله الپره دا هلته کېږده. عمر صاحب دا آفرین خري سمه ده نیازي وراره. دا سره کوم سړی دی؟ دې کال سر ته وګوره، په برېښنایي کارونو نه پوهېږي، دلته راغلی. غلایسته خیري غلایسته خیري دې کال سړي سره څه وکړو؟ دا خیري ډېرې خبرې کوي. عمر صاحب کفرو څه شو؟ ډېره ناوخته عمر صاحب کفرو راروشه وګورئ آخر هم راغی. کفرو راغی. څنګه راغلی؟ نیازي څنګه یې؟ وخته مو کار پیل کړی ها؟ سمه ده ځم. دا راغلم. هلا څنګه عمر صاحب؟ هلا نو زر کوم په خیر راغلی. په خیر راغلی. شکر چې تاسې ښه یې کړی ده. خیر ټوله وخوړه مه خوره. هلکه وروستی کار دې ډېر ښه و. آفرین زما په خیر. آفرین دې وي زما په خیري. خیر یې وویل. خیر یې دې خوا ته وګوره احمد صاحب چې غوښه ونه سوه. ته فکر مه کوه، زه یې داسې ښه په خوند پخوم. ښاغلی مسار راغلی. ښاغلي مسار دوی راغله. داسې خو نه کېږي، زموږ نه مو پرته جشن پیل کړی ها؟ په خیر ټوله د خیر ګناه ده ښاغلی مسار، وخت یې خوراک پیل کړی دی. داسې کارونه ته زه کوم هماغه سره مرسته کړې وي چې یوازې پاتې نه شي. داسې به ونشي به. قدرمنو لیدونکو، د مخکې له وخته زاوال سازمان په دعوا کې ډېرې لویې لاسته راوړنې شوي دي. هره ورځ له هرې ادارې څخه لسګونه انسانان تر څارنې لاندې نیول کېږي. تر نظارت لاندې نیول شوي کسان ټول د دې سازمان ویده غړي دي. اوس تاسې د دې خبر له ویډیو سره یوازې پرېږدم. یعنې خلاص شول؟ خلاص شول ښاغلیه، خلاص شول. ډېر شکر خلاص شول. څنګه چې ښاغلي ولسمشر وویل، دا ځل زموږ اولادونه بریالي شول. هلئ ملګرو کښېنئ. کباب خو ډېر خوندور ښکاري والا. راځئ ښاغلیه دلته
کېنه راتلونکي کې به بیا ورسېدو کېنه یعنې کله چې موږ مړه شو بیا به یادوې ولې داسې وایي داسې نه ده موږ به داسې ډېرې ښې ورځې ولرو عامر صاحب دوی په حقه دي باید یو ځای منځور واخلو کامره یې هم چمتو کړې ده خاطره به شي ښه څوک انځوره زه یې اخلم هله زه یې اخلم هله نو زر کوه هله راځئ ښاغلی مسله مهرباني وکړئ خیري راشه هله چې انځور اخیستل کېږي زر کوه سمه ده وروره درځم یوه شېبه کامره عیاره کړه زر کوه راځه نو هله دا راغلم وروره هله نو دا راغلم خیري هله راشه نو پرېږدی راځه که نه هله ورور جانه زر کوه راځه راځه زر کوه خیري راځه ودرېږه